د بنجامین نتنیاهو شپږ ګوتې شوي او ورته به خاندې نه ځکه جدي یم. د یو ویډیو اچولې ده په خپل رسمي اکاونټ باندې او د امریکا نه یې مننه کړې چې د ایران په وړاندې جګړه کې ورسره ولاړ دي. اما جالبه خبره دا ده چې پر ټولنیزو رسنیو باندې شته ډېری ملګري چې د خلکو ګوتې شماري او دفتن د ویډیو یې راخیستې ده او خلکو ته یې ویلي دي چې و خلکو دا خو بنجامین کاکا شپږ ګوتې پیدا کړي. اوس په دې باندې ټوله نړۍ غږیږي او خلک وایي چې ولې باید اسرائیل د ای آی په واسطه د بنجامین نتنیاهو یوه ویډیو جوړه کړي. آیا دا سړی مړ دی که ژوند دی؟ او د دې له امله اوس ډیری خلکو اوازې اچولي چې شیخ خو مړ شوی دی، د همدې د خاطره د اسرائیل حکومت د مصنوعي هوش په واسطه ویډیوګانې اچوي تر څو د دوی د عساکرو او د امریکا مورال کمزوری نشي. اما ډیری نور وایي چې نه، سړی مړ شوی نه دی ځکه د مصنوعي هوش ویډیوګانې جوړوي چې ډیر کلک مصروفه دی او وخت نه لري چې خپله د کامرې مخ ته راشي. دا چې څه حقیقت دی او څه دروغ تر اوسه پورې زه هم په اړه نه پوهیږم. اما ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.